خپل ملک ته خپلې علاقې ته او نیمه میاشت دوی د پیغمبر سره تېره کړې وه تقریبا نیمه میاشت او پیغمبر د دوی ډېر اکرام کړی خو دوی چې کله واپس رالو نو خپل اسلام یې پټ کو دی و راښکاره نه کړی چې موږ اسلام قبول کړی بلکې غم یې راښکاره کړو او هغوی ویرول د جنګ نه او دی ورته وي په داسې سړي پسې تلي وو که نه په داسې سړي پسې او ډېر بد اخلاقه سړی و ډېر زورور سړی و او موږ ته یې دا ووایي چې که نه منئ توره ده او دا به وکړو او داسې به وکړو او دغه به وکړو قوم یې سم ویرو نو هغه قوم کې د جاهلیت غیرت راغی ثقیف کې وی والله لا نقبل هذا ابدا موږ خو دا د سره نه منو بیا د ده خبره بلکل نه منو به جنګ ته ځان تیار کوي پرېږده که چېرته په موږ یې حمله وکړه موږ به ورسره مقابله کوو دوه درې ورځې چې کله تېرې شوې نو دوی په زړونو کې خو الله رعب واسم ور او بیا ښه ډېر شو هلته هغوی ویرول کسان یې ویرول که بیا د دې وفد سره کېناستو وي تاسو ته ښه پته ده چې طاقت زموږ کم شوی دی او خلک رانه تلي د هغه ملګري شوي دي عرب ټول د هغه طرف ته روان دي نو داسې کارو کې لاړ شي په هغه پسې واپس او چې څه دنه غواړي هغه وله ورکوي او چې په څه د سره صلح کوي ویې کوي نو بیا ورته وفد حقیقت راښکاره کړو ورته وي موږ د هغه سره خبره ختمه کړې ده او موږ ټولو اسلام قبول کړی او موږ چې په چا پسې تلي نو ډېر رحمدله انسان و ډېر نرم زړه والی انسان و ډېر اوچتو اخلاقو والی انسان و ډېر عزتمن او قدرمن انسان و هغو ته یې زموږ نه هم خبره ولې پټوله وایي موږ وایي چې ستاسو د جاهلیت دا غیرت دا ختم شي ستاسو دا قصې ختمې شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دعا غوښتلې وه دوی دپاره دغه دعا الله قبوله کړه په صحیح مسلم کې دا حدیث شته دی جابر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اللهم اهدي ثقیفه ای الله ثقیف قبیلې له هدایت ورکړي الله وله هدایت ورکړو بیا یو څو ورځې بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد ابن الولید رضی الله عنه ولیږو وی لاړ شه او څه چل وکړه بوت مات که اللات وی سره بوت وغټ که دا بوت مات که هلته خو هغوی ویلو چې ګوره موږ یې په خپلو لاسونو نشو ماتولی تاسو یې که ماتوئ ماتې که موږ په خپلو لاسونو خو نه ماتوله بوتان خالد ابن الولید رضی الله عنه لاړ او چې کله ورنږدې شو دغه بوت ته او هغه آبادي چې په کومه جوړه شوې وه هغې ته ورنږدې شو نو ثقیف څه چل وکړو ټول قوم را جمع شو ګیر چاپېر وکتوی چې څه به کېږي ښځې هم سړي ماشومانان ټول را جمع شو او د ټولو دا خو نه اسلام قبول کړی و لا توحید یې نه پېژندو شرک یې نه پېژندو دا قصې خو لا هغوی نه پېژندې که نو د ټولو دا سوچ و چې دا لات به په دې ټولو باندې ګزارونه کوي دا ټول به تباه کوي ځکه چې دا خو د پخوانه د هغوی ذهن کې دا دی چې څوک دې ته لاس وړي نو څه کوي تباه کوي ضرر ورته رسوي دا خو نن سبا زموږ د زمانې د مشرکانو هم د عقیدې دي که وایي که دې ونه پرې کړه دنیا د باندې نسکوری هلته او که دې کاڼې د هغه ځینې راواغېستو نو تباه کوي د دوی هم دا سوچ و نو چې کله دوی دا سوچ شو نو مغیره بن شعبه رضی الله عنه ډېر نر صحابي و ډېر نر هغه را مخکې شو او خالد ته وي ما ورته پرېږده خالد رضان سره هغه راغلی و که بس یو ماتوړ ورسره وګټ نو ته کې هغه یې راواغېستو او د خپلو ملګرو ته وی ګوره خندومم څه کومه تاسو خندوم ګوره اوس د ثقیف به څه وایي او ته یې صحیح دی لاړ نو چې اولنۍ ګزاري ورکو په ماتوړ باندې نو بس راولید چې راولید بس دا خپې یې ړکولې او لاس یې ړکولو لکه ده باندې چې څه چل شوی او په طایف کې ټول طایف کې چغه شو ټول طایف کې چغه شوی ابعد الله المغیره قد قتلته الربه مغیره دی وی الله هلاک کړي ختم یې کړو دغه دی ده ته موږ ویلو چې مه کوه دا کار مور زی دی بوتانو له خو دوی منله نه یې منله دغه دی پروت دی او سخت خوشحاله شو بې انتها خوشحاله شو چې کله مغیره ولیدو چې هغه په ځمکه باندې پروت دی او لاس خپې دې سره پول لکه سیچل چې بي شوي چې دا خبرې کولې
او دوي او بيدوي چې کله د حالت وي که بل څوک ورمخکې کېږي ورمخکې چې باغم دا حالت راشي فوالله لا تستطاع ابدا زمونږ دي په الله قسمي په ده څوک نه زور ورکوي لات دا به څوک قرآن کې نه دغه ټینګ کې مغیره بن شعبه एकदम راپاسې ودرېد وی قبحکم الله لای تاسو هلاک یا معشر الثقيف ای ثقيف قبیله والو انما هي لکاع حجاره ومدر د خټو د ګټو نه شی جوړ کړی هېڅ مال نه دی شوی د الله بندګي کوئ د الله عبادت کوئ او دروازې له ګزارو کولې د دروازو له ټوله تس نس کړه او بیا دا غیر چاپېره چې کوم دیوال ته وشی په هغې شروع کړه وړوکې غونته کې دیوال او بیا ورننوتو د نو یو کاڼی ته ویستو یو کاڼی وي ځمکې سره برابر کړو بعضو پکې دا خبره وکړه وی صحیح ده څه ورته نه وایي خو دی د بنیادونو له لاس ووړي ځه د مشرکانو خو عجیبه خبرې که نه دوی خو لا نه دي عادت اسلام سره دا خو یې څو ورځې کېږي نو بعضو پکې دا خبره وکړه دا زمونږ په دې زمانه کې پکې پیدا شوي په اسلام کې دي او د هغوی هغه چې ویني هم په هغو کې هم دا خبرې کوي شتي د اسلام دعویدار قبر پرست مشرکان چې پیدا شوي په څه کې دي په اسلام کې د هغو لا نه دي پوه نو خلک وایي که نه وایي دی خو دې ورنږدې شي چې څه ورسره کوي چې پته خو یې ولګي یو ملګري مونږ ته قصه کوله وی چېرته یو دربار کې په قبر له پاسه هغه قیمتي لیټونه چې غټ غټ څه ورته وایي فانوس چې ته لګېدلی و قیمتي و نو هغه چېرته یو نشهیز به پټ کړی ځان له به چې د پسې چرس مرس اخېستو که نه هلته اکثر د قبرونو درګاهونو دربارونو کې دغه نشهیز پراته وي ټول یو پیر ما پکې ویډیو لیدلی و د بنګو سبیل پکې لګېدلی و بنګ په سبیل کې میلاوي دا وایي یاره مړی وابیان نه دي وابیان د دوی نه څه شی پاتې نه شو یعنې موږ به چې د ځان له بنګ موږ څکل چېرته چرس لوګی به و سګرټ به هغه هر شی راباندې بند کړو نو هغه بیا یې په دغه کس باندې کیس کړی دی په دغه نشهیز باندې وی تاڼې ته بوت وایي چې جي ده پټ کړی هغه وایي چې ما نه دی پټ کړی وی نه جي ده پټ کړی ښه نو څنګه مې پټ کړی وي ته ودرېدې دا به دې سره اخیستی هغه وایي چې ما دا نه دی پټ کړی او که ما پټ کړی وی نو دا ګوره دا منجورانو به کیس کړی و که وی دا منجوران او دا قبر والا دا درګاه او دربارونه والا ټول دا وایي چې دا بابا صاحب ژوندی دی د دې ځای نه څوک څه شی وړی هم نه شي نو دا خو بیا ډېر بېغیرته دی چې زه ورته په سینه ولاړ وم او ما ته دغه پټ کړو فانوس مې ته پټ کړو سامان مې دې ځای نه پټ کړو د ده سره زه خو د خپې نه به یې دې سره ښکو دی وی که نه چې ته څه کوې ته خو په دې ځای کې په سینه راته ولاړې ولاګانې کوې نو بیا هغه پولیس هم غوسه شو هغوی هم غوسه شو چې ته خو ګډې وډې شروع کړې ځکه ته ګډې وډې وایي او چې دا خبرې دې وکړې ډایرکټ د باندې د وابیانو ټاپه لګېد د وابیانو ټاپه خو چېرته تلې نه ده دوه خبرې دي دوه د الله توحید چې دې بیانوو نو زموږ په ملکونو کې به راته وابي وایي او چې د پیغمبر سنت یې بیانول نو بیا به راته بې مذهبه وایي وایي مذهب یې نشتي دا دوه خبرې دي زموږ په ملکونو کې یاد یې کوي د خلکو د بدنامولو لپاره دوی دا دوه ساتلي عقیده چې دې صحیح بیان کړه جي دا وابي راغلی چې د خلکو د زړه تور شي چې د پیغمبر د تابعدارۍ خبره دې وکړه چېرې پیغمبر به دا کار داسې کوو دا به یې داسې کوو داسې کوئ حدیث کې راغلي بیا وایي چې دا غیر مذهب راغلی دې مذهبونه نه مني او دا دواړه نومونه صرف د بدنامولو دپاره یې ایښودي دي نو بعضو پکې په هغه ټیم دا وی که چېرته بنیادونو ته لاس ور واچوو نو بیا تباه دي مغیره دغه خبره واورېده چېرې بعضو پکې دا ووي نو خالد ته یې ووي دعني لږ صبر وکړه هغه ورته بس وشو کارونه لږ صبر وکړه دعني احفر اساسها دا بنیادونه به در وباسم ټول پته ورېږي
بیا به شروع وکړه دومره وکنستو چې هغه بنیادونه هر څه ورته راویستو او دننه پکې بیا خزانې هم پرتې وې هغه خزانو کې کپړې وې او سره زر پکې پراته وو نو بس هغه څه ونه شو او ټول په انتظار ولاړ نو هغوی ته پته ولګېده چې لات د هېڅ کار نه دی د هغوی په خبره کې د هغوی په زړه کې دا خبره مضبوطه شوه چې دا به موږ هسې په وهم کې پراته وو چې لات بوت به دا وکړي او پلانی بوت به دا وکړي دا هسې موږ په وهم کې پراته وو او بیا هغوی دا سامان ټول راوړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته دغه کپړې او هغه سره زر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په حقه ورځ دا ټول تقسیم کړو او د الله شکر یې ادا کړو چې الله مرسته وکړه د هغه سره او د الله حمد او ثنا یې ووایي اوس هم دا قبرونه ګوره د دې قیمتي سامانونه ډک دي دا خلک چې ورته پراته دي ګوره د دې نه ډک دي دا ټول او دا تجارت دی دوی دومره پیسې ګټي دومره چې تپوس یې مه کوه بیا زموږ د علاقو په نسبت پنجاب کې دا بابا پرستي او پیر پرستي او دا قیسې ډېرې دي هلته لږ موږ دا نه وایو چې پښتنو کې نشتي په دې به خوشحالېږئ نه هسې به ځان نه خوشحالوي ښه ډېر پښتنو کې هم شتي خو هغوی زموږ نه بیا تیز دي او بیا چې د پنجاب نه پکې سیند مخکې دی نو ډېرو پکې داسې کار کړی چې کله څه مزدوري ورته میلاو نه شي که نه زموږ په دې پښتنو کې یا هغه بیا په پنجاب کې پیري ما ته یو ملګري کیسه کوله وایي زموږ کلیوالو په بد حالو او بیا سړی غیب شو پته یې نه لګېد نو بیا زما څه کار و چې ته پنډۍ ته تللی وو وایي چې موږ ته ځوان ناست وي غاړې ته میلونه او خلک ورته ټول راګیر شي ناست یو څوک له خپې چاپې کوي څوک له سر چاپې کوي وایي چې ما ولیدو ما ته اشارې کولې چې بیا به ما ورته خبره وکړو د پې پیسې وي که نه او ورته تښتېدلی وی ما ته وایي چې بیا به ما ورته خبرې وکړو وایي چې وروسته ورسره ملاو شو ما ته وایي چې بل څه لاره نه وه نو دا د پیسو ګټلو اسانه طریقه ده او د خلکو د دین د تباه کولو او د خلکو د غیرت ته تباه کولو دغه طریقه ده او موږ دا چغې وو اواز هم بوغ شو والله اواز هم بوغ شو په دې خبره چې ای خلکو خپل دین مه خرابوئ خپل عزتونه مه خرابوئ خپل ځانونه مه شرموئ خپلې پیسې مه ضایع کوئ حق دین هغه ومنئ توحید ومنئ د پیغمبر تابعداري مضبوطه کوئ نو زموږ هغه نه مني خو چې کوم مولیان ته پیسې وایي عزت ولا ګډوډ کوي او دین ولا په تبرګو وایي او ختم کړي ولا هغه مولی خوښ هغه سره طبیعت لګي ما پسې ورځ یو کس راغی وي زما پلار مړه مولوي صاحب ما ته حساب وکړو د مونځونه دې پاتې شي ما سوره ووتې نو څه کم 2 لکه روپۍ وي که څه وي دومره پې جوړې شوي نو ما دا نشته په شریعت کې او ټوله مسله مې ورته تفصیلي بیان کړه هغه زما په خبره مطمئن نه شو دکې باندې مطمئن و چې دا څه کم 2 لکه روپۍ جوړېږي نو دې ته خلک خوشحاله دي ښځه به یې لاړې شي بابا پسې او هغه به وله کله په سر لاس ږدي او کله به وله په ملا لاس ږدي او کله به وله مخ یني او دی چې ده ته ووایي چې یاره دا نشته په شریعت کې مړه وایي دا وهابیان دي وایي دقه یې خوښه ده دا یې خوښه ده چې دا ښځه یې ځي دي پیرانو خواله او قبرونو خواله او کله مالګې سټي هلته او کله څه کوي او کله څه کوي نو د الله شکر ادا کوئ چې الله سبحانه وتعالی تاسو ټولو ته موږ ته توحید د عقیده را نصیب کړی او الحمدلله چې الله موږ ته د پیغمبر طریقه را نصیب کړې الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توحید باندې او د پیغمبر په دې طریقه باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري په دې سره دا درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله پر روان درس کې به کم باقي وفدونه چې د پیغمبر خوا نه راغلي وو د هغې تذکره به کوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين